السلام علیکم ګرانو لیدونکو، راځو په نوموړې ویډیو کې د هغو نښو باندې بحث کوو کومه چې د هډوکو د پاسه لیدل کېږي او پروجکشن په ډول یعنې راوتلې وي. کومې نښې چې په عموم کې د هډوکو په سطحو باندې لیدل کېږي، نو هغه اصطلاحات موږ په دې ویډیو کې له تاسو سره شریکوو. کوم چې د هډوکو په سطحو باندې راوتلې وي د هغو لپاره کوم اصطلاحات کارول کېږي. projections on bones، نو هغه راوتلې برخې چې په هډوکو باندې لیدل کېږي د هغو لپاره اول دغه دوه اصطلاحات condyl او epicondyl. دا دوه اصطلاحات د کومو راوتلو برخو لپاره کارول کېږي. condyl چې دا هغه راوتلې برخه ده کومه چې د مفصل په جوړولو کې رول لري او د هډوکي په یو سر کې لیدل کېږي، یعنی په end of the bone کې لیدل کېږي او د مفصل په جوړولو کې رول لري. لکه په شکل کې چې تاسو وینئ lateral condyl او femur، دا خپله د فیمر هډوکی ده، یعنی چپ فیمور ده، البته lateral condyl ده، او داسې ده medial condyl ده، یعنی د بدن خواته نږدې condyl او د بدن خوا نه لرې condyl. بل چې ده epicondyl ده. epicondyl دا د condyl له پاسه لیدل کېږي، کوم چې د فیمر هډوکي کې تاسو مشاهده کوئ، یعنې دغه لوړوالی دا د epicondyl په نوم باندې یادېږي، کوم چې د condyl له پاسه موجود ده، مثلا دا لوړوالی. نو راځو condyl او epicondyl بعضې فرقونه سره لري. condyl چې ده یو خو ډیره ښویه سطحه لري، لکه په شکل کې چې تاسو مشاهده کوئ سطحه یې ډیره ښویه وي. او دوام چې د condyl د جاینټ یا مفصل په جوړولو کې رول لري، یعنی خپله condyl چې ده دا د جاینټ په جوړولو کې مهم رول لري او د جاینټ په جوړولو کې برخه اخلي. خو epicondyl چې ده دا بیا له condyl سره توپیرونه لري. epicondyl زیږه سطحه لري خو condyl بیا ښویه سطحه لري. او epicondyl چې ده دغه د جاینټ په جوړولو یا د مفصل په جوړولو کې رول نه لري. او دریم فرق یې دا ده چې epicondyl چې ده دغه د یوې عضلې سره ټچ سوی یا پیوسته وي، خو condyl بیا د عضلې سره هم نه وي پیوستی او د جاینټ په جوړولو کې رول لري. لکه مثلا humerus bone کې تاسو هم په inferior end کې تاسو هم medial epicondyl او lateral epicondyl وینئ، خو condyl بیا lateral condyl د capitulum په نوم یادېږي او medial condyl کوم چې د اولنا هډوکي سره جاینټ جوړوي د trochanter په نوم یادېږي. اوس راځو په دریو نورو اصطلاحاتو باندې بحث کوو چې tubercle ده، tubersoty ده او trochanter ده. tubercle د هغې راوتلې برخې دپاره کارول کېږي چې هغه وړه وي او د هغې سره یو لیګامنټ یا پله وصل سوی وي، ده ته tubercle وایي. ډېر کوچنی وي او راوتلې ساحه وي. خو tubersoty چې ده دا بیا د tubercle نه یو څه غټه او زیږه وي. لکه په شکل کې تاسو radial tubersoty مشاهده کوئ، یو څه سطحه لري او زیږه هم ده، او له دې سره هم کوم لیګامنټ او همدا رقم ته عضله وصل کېږي، خو د tubercle سره هم لیګامنټ وصل کېږي. بل trochanter ده. trochanter چې ده د دغو دواړو نه غټ جوړښت ده، کوم چې د فیمور په هډوکي کې لیدل کېږي. که تاسو مشاهده کوئ دې ته lesser trochanter وایي، د بل ته greater trochanter of the femur وایي. نو tubercle چې د ده سطحه ډیره کوچنۍ وي او راوتلی جوړښت وي، خو tubersoty چې ده بیا د tubercle نه غټه وي. trochanter چې ده بیا له دواړو څخه غټ او د فیمور هډوکي کې مشاهده کېږي. بل راځو په څلورو نورو راوتلو برخو باندې بحث کوو چې هغه process ده، spine ده، crest ده او لاندې ده. process هغې برخې ته وایي چې ډیره بارزه او راوتلې وي، لکه مثلا scapula چې کوم process لري، مثلا acromion process
ډېره راوتلې او بارزه برخه ده. نو اکرامیان پروسس چې ده دغه د سکاپیولا یوه راوتلې برخه ده. مثلا کروکاید پروسس چې د اکرومیون پروسس په شا کې تاسې مشاهده کوئ. بل سپاین ده. سپاین چې ده دغه اوږده راوتلې برخه ده، یعنې چې اوږده هم وي، راوتلې هم وي، تیره هم وي، دې ته سپاین ویل کېږي. لکه سپاین اف د سکاپیولا یا سپاینوس پروسس اف د سکاپیولا. بل کرست نه. کرست هغې برخې ته ویل کېږي کوم چې د پلن هډوکي د ځای طرف ته موجوده وي، لکه مثلا ایلیک کرست چې په دغه برخه کې د ایلیم په ځای کې لیدل کېږي او بارزه ځای وي، ده ته ایلیک کرست ویل کېږي. بل لاندې. کله چې په یو هډوکي باندې یو خط ولیدل سي چې په ځای کې نه وي، نو دې ته لاین ویل کېږي. لکه مثلا د پیمور هډوکي دا لیزر ټراکنټر ده او دا چې ده ګریټر ټراکنټر ده. د دغو ترمنځ دا خط چې ده ده ته انټر ټراکنټریک لاین ویل کېږي یا د ټراکنټرونو ترمنځ کرښه. او په راتلونکي ویډیوګانو کې به بیا موږ په هغو د هډوکو په هغو برخو باندې بحث وکړو کومې چې داخل طرف ته ننوتلې او ژورې وي، او همدا رقم ته کوم سري او کنالونه چې په هډوکو کې لیدل کېږي هغوی دپاره کوم اصطلاحات کارول کېږي. په راتلونکي ویډیو کې به بحث وکړو. که چیرې نوموړې ویډیو مو خوښه سوې وي نو له خپلو ملګرو سره شریکه، او همدا رقم زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او د بیل آیکن در سره کلیک تر څو له نویو ویډیوګانو څخه خبر شئ، او نوموړې ویډیو مو له خپله ملګرو سره شریکه تر څو هغوی هم ترې مستفید شي.